او اکثر مقصد زموږ ذهن کې پیسې او شهرت راشي دا دواړه ګورې مقصد نشي کېدی دا زه نه وایم سایمن سینک یو امریکن آتر دی سٹارټ وذ وای یو کتاب هغه لیکلی دی د ولې نه شروع او چې کوم کار شروع کوي نو د ولې نه به شروع کوي هغې کې دا لیکي چې پیسه او شهرت دا مقصد نشي ګرځېدی وجه څه ده وی ځکه چې د سره نه وي نو ته به ورپسې منډې وهې او چې د سره راشي نو بیا هغه مزه ختمه شي نن تاسو شهرت یافته خلکو ته وګورئ خلکو نه تښتي که نه تښتي هغې یکسویي غواړي پیسې والا خلکو ته وګورئ د هغې سره سکون آرام شته دی او که نشته تاسو ته پته ولګېږي نو مقصد دا دی چې کلم اداره جوړوئ کلم د ژوند یو مقصد جوړوئ نو پیسه او شهرت خو به د سره لر کې نو پیسه به هم راځي شهرت به هم راځي او انشاءالله العظیم ستاسو د مرګ نه وروسته به فایده دغه شانتې روان وي څنګه چې دا تاسو ته مخې ته دي ډاکټر کینګ باچاهان ګاندي او حکیم سعید د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي دا ځکه ذکر کومه چې بعضې خلک تحریکونه چلوي د هغې دپاره دا ماډل دی ډاکټر کینګ ماډل دی که څوک ادارې ډیولپ کوي نو د هغې دپاره دا ماډل دی حکیم محمد سعید سے په ارلی ایجوکیشن په سکول کې ګورې نو کړی ښه تاسو خو ایډورډ کالج او ګورنمنټ کالج ته ځئ هغه ارلی سکولینګ یې په کور کې د مور نه کړی د هغې نه وروستو بیا چې کوم دی نو کالج کې داخل شو د ټسټ یې ورکړو د هغې نه وروستو بیا انخرا یونیورسټۍ ته لاړه او پی ایچ ډي یې وکړه نو هغه کس چا چې په کور کې د مور نه تعلیم کړی دی هغه کم کس جوړیږي حکیم محمد سعید صاحب همدرد لیبارټري نوم به مو اورېدلي حکیم محمد سعید صاحب همدرد میډیکل کالج جوړ کړ حکیم محمد سعید صاحب همدرد یونیورسټي جوړه کړه روح حفظه لیدلې وي روح حفظه به هم دوی جوړوله او په دې باندې تاسو کې وقف دا وقف شوي دوی په خپل بیته کې لیکلي دي ما د خپل استاذ نه دا خبره اورېده چې کوم ټرینر و د کراچۍ ما هم د سره خوشقسمتۍ نه ملاقات شوی دی په پېښور کې او د هغه هم ورسره ملاقات شو نو وی دا شربت د روح حفظه به ډېر زیات خرڅېده نو وی دوی مور ته وی چې دا روح حفظه ډېر زیات خرڅېږي وی مور ورته وی چې بچی دا به وقف کو چې کم کونډې یتیمانان غریبانان بېڅوکه د هغې تعلیم و تربیت او نان نفقه به د دې نه کېږي نو په تاسو وګورئ په روح حفظه په بعضې باندې لیکلي شي وقف اوس هم هغه انډومنټ او وقف روان دی او خلکو ته فایده رسیږي زموږ یو پیژنګلوی ډاکټر زیشان حسن عثماني امریکا کې وی هغه وی هلته هم روح حفظه را رسېدلی دی داسې یو کس چې سکول ته نه تللی هغه داسې ځای ته ورسیږي 10 लाख प्रिस्क्रिप्शन और 80,000 पेजेस राइट अप नौनिहाल बच्चों का इस्लाम बच्चों का रिसाला और ख़वातीन के मसाइल और मुख्तलिफ अमराज पैदा मुख्तलिफ चीज़ों लिखली दी नो दास यो कस गवर्नर सिंह पातशो पसलूर ज़ैनों के मतबुना पेंडे के मतब हैदराबाद के मतब कराची के मतब पेशावर के मतब दा सिंग द मैनेज स्कूल چې یو سړی سکول ته نه تللی وي نو مطلب دا دی چې چا مقصد په ژوند کې کلیر وي نو داسې ادارې بیا جوړې کړي چې حکیم سعید صاحب نن په ژوند کې نشته دی په دې دنیا کې نشته خو د هغه فایده چې کوم ده ډېرو خلکو ته رسیږي نو دغه شانتې که څوک اداره جوړول غواړي نو د بغیر د مقصد نه اداره نشي جوړلی او که د بغیر مقصد هم جوړه کړله نو څه وخت خو به ډېره ښه چلیږي خو ستاسو په ژوند کې به د هغې خپل زوال وینئ او اکثر مقصد زموږ ذهن کې پیسه او شهرت راشي دا دواړه ګورې مقصد نشي کېدی دا زه نه وایم سایمن سینک یو امریکن آتر دی سٹارټ وذ وای یو کتاب هغه لیکلی دی د ولې نه شروع او چې کوم کار شروع کوي نو د ولې نه به شروع کوي هغې کې دا لیکي چې پیسه او شهرت دا مقصد نشي ګرځېدی وجه څه ده وی ځکه چې د سره نه وي نو ته به ورپسې منډې وهې او چې د سره راشي نو بیا هغه مزه ختمه شي نن تاسو شهرت یافته خلکو ته وګورئ خلکو نه تښتي که نه تښتي هغې یکسویي غواړي پیسې والا خلکو ته وګورئ د هغې سره سکون آرام شته دی او که نشته تاسو ته پته ولګېږي نو مقصد دا دی چې کلم اداره جوړوئ کلم د ژوند یو مقصد جوړوئ نو پیسه او شهرت خو به د سره لر کې نو پیسه به هم راځي شهرت به هم راځي او انشاءالله العظیم ستاسو د مرګ نه وروستو به فایده دغه شانتې روان وي څنګه چې دا تاسو ته مخې ته دي ډاکټر کینګ باچاهان ګاندي او حکیم سعید دغه شانتې تاسو وګورئ مولانا الیاس رحمت الله علیه په 1926 کې یو کسو او هغه دا سوچ وکړو چې زه دا خلکو ته دین رسوم چې د خلکو په ژوند کې دین راشي
په د هغه وخت علما کرام هم مخالفت کړی و خو هغه ودرېده 100 کاله لا نه برابرېږي په مخ د ځمکه داسې وطن ماته وښایي چې هلته تبلیغ والا تللی نه وي او هلته تبلیغیان نه وي نو څه وجه ده چې یو کس ودرېږي او هغه په ملکونو خورېږي یو کس ودرېږي هغه ادارې جوړوي او موږ سره وسایل هم بلد خدای فصاحت هم بلد خدای دا ټول تاسو وګورئ د دې کې به ډېر زیات غټ علما به تاسو ته ډېر نه ښکاري ډېر غټ محققین نه ښکاري خو کامن سیز به ښکاري مقصد واضحه بیا علما کرام ریسرچر راغلي دي د هغې لاس خپې جوړ شوي دي او هغه کار په مخ کې تللی دی نو د دې مطلب دا شو چا چې هم په ژوند کې مقصد کلیر که واضحه که او د هغې لاندې ژوند تیر که نو څوک یې نشي هېرولی خو هغې غواړي هم نشي هېرولی د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي